یو پیری دسی کړي وو عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ته داسې یو څو مثالونه پیش کوم بس امام مسلم راوړی دی وی د رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی رأى خاتما من ذهب في يد رجل یو سړی د رسول صلی الله علیه وسلم خواله راغی او د هغه په ګوته باندې د سرو زرو ګوتۍ وه یعنې د سرو زرو ګوتۍ دې سړي په ګوته کړې ده فنزعه فطرحه نو رسول صلی الله علیه وسلم چې د ګوتۍ راخ کوده او غوزار یې کړه دا د ادب د خویو طریقه ده او بیا یې ووی يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلها في يده په تاسو کې یو نیم راولګي سکروټه د اور روالي د جهنم سکروټه یې راغستې او په لاس کې اچولي نو دا اوس رسول صلی الله علیه وسلم دله سزا ورکړه زورنه یې وله ورکړه ادب یې ورته وښو خو سختي یې ورسره وکړه سختي دا چې ګوتۍ ترې راخ کوده او بیا ګزار کړه سبحان الله دا روایت په پوره فایدې دپاره ذکر کړو نو بیا دې سړي ته وویلی شو بعدما ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د دې نه چې رسول الله وسلم لاړ دا کار یې وکړو بیا لاړ نو دې کسانو دې کس ته وویې خذ خاتمک انتفع به دا خپله ګوتۍ راواله څه فایده ترې واله ښځې له ورکه خورله لورله ځکه چې زنانو دپاره خو سره زر استعمالول جایز دي هغه وی لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم زما دی په الله قسم دا ګوتۍ زه هېڅ چېرته نه رالم ځکه چې دا رسول صلی الله علیه وسلم ګزار کړی تابعداري داسې د پیغمبر دې کې څوک چون چرا نه کوي ښه چې کله درته خبر راورسېده چې الله دا وایي د الله رسول دا وایي بیا به دا نه وایي که دیسي که غریب یم که مسافر یم او که دیسي او که بیماري او که طبیعت یې خراب وي او که ملک یې څوک نه مني او که کلي کې څوک دا نه مني او که مولوي صاحب یې نه مني که مذهب کې نه وي دا قصې ګوره نه چلېږي تابعداري دیسي دا ګوتۍ ده راغستی هم شوه یعنې دته رسول صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې دا ګوتۍ به نه رالي دا خو دله یو سزا او زورنه ورکړه او ادب یې ورته وښو ګوتۍ ته ګزار کړه خو دا ورته نه دي ویلي چې دا ګوتۍ مه راله خو دا داسې قوم دی دومره په رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین دي او داسې تابعداري کوي چې یو شی هغه ګزار کړو اګر که د سرو زرو دی دی نه رالي ګوتۍ د ده ده راغستی روا دي او دی بیا هم نه رالي او یو سړی پردی حق خوري پردی مال خوري د پیغمبر مخالفت کوي د الله سره دشمني کوي او دله حیا نه ورسي او دلته یو مسلمان هغه څه نه رالي صرف د دې د لاسه نه رالي چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم ګزار کړی څومره قیمتي دي سره زر دي دا هم نه چې پالتو څه شی ته ګزار کړی سره زر دلته دا خبره یاده کوي دا رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته ولې غوسه شو ولې څه جل کړی هغه مې تاسو ته پته نه چې هغه څه جل کړی سړو دپاره سره زر منې یو دی استعمال کړي نن سبا دا زمونږ د معاشرې ځوانان به ورته دا و چې په اصطلاح کې ورته ځوانان ویلی کېږي نور ځوانانو کې فرق دی دویم دا سره زر او والی امیل لاسبندې دا استعمالی او په دې کې متاثره دي د غرب نه د انګریزانو نه یا د ډمانو نه او یا د کرکټیانو نه یعنی چې یو سړی چې الله پیدا کړی نوري دی رالګي او د جنکو چلونه کوي او دې ته به بعض ترقي وایي او بعض دې ته کامیابي وایي او بعض دې ته تعلیم وایي او بعض دې ته روشن خیالي وایي او بعض دې ته آزاد خیاله وایي نو بیا به په داسې معاشره باندې په داسې قوم په دوی باندې افسوس په دوی باندې یره او په دوی باندې جړا پکار ده چې ځوانان کله زموږ د جنکو په لار روان شو نو دا د خوشحالۍ خبره نه ده
او چې کله زمونږ جنکۍ د هلکانو په لار روانې شي نو دا سره خوشحالۍ خبره نه ده، ځکه چې موږ فطرت الټه کو، موږ خپې پرېښودې په سر روان شو، بل ورته خوشحاله دی وي دی په سر روان دی ځکه یې ترقي یې کړې ده. دا د کوم ځای ترقي دی چې ته خپې پرېږده او په سر روان دی؟ سړی دې د ځان نه جنۍ جوړه کړي او جنۍ دې د ځان نه سړی جوړ کړي، دا ترقي ده؟ خو دا صرف متاثره کېدل دي د ډمانو نه او د غرب انګریزانو نه او د کرکټیانو یا فوټبالیانو نه. نو سړی دی، سړی هغه دې ته ضرورت نه لري چې دی په غاړه کې امیل واچي یا ګوتې ته والی واچي. الله د زنانو په باره کې او من ینشأ فی الحلیه، هغه مخلوق دی دا جنکۍ دا زنانه چې د دوی یعنی خیال ساتلی کېږي او د دوی تربیت کېږي په کالو کې. د جنکۍ په دې کالو کې رالویې شي، په دې سینګار او ډول کې رالویېږي. نو دا د جنکو پورې خاص ده، زنانو پورې. او هغوی دې ته ضرورت لري چې ځان په دې باندې ښایسته کړي او خاوند ته خصوصا سړي الله ښایسته کړي دی. عایشه رضی الله عنها چې به قسم خوړو والذي زین الرجال باللحى، قسم مې دی په هغه الله باندې چې سړي ښایسته کړي دي په ږیرو باندې. نو د سړو ښایست په دې کې دی چې د ږیرې د پنسې د ګیټو نه اوچتي او دی د رسول صلی الله علیه وسلم په لار رواني، د ده په سر باندې ټوپۍ یي، رومیال یي، پټکۍ یي، په دې باندې سړی ښکلی ښکاري، دی زیږ بیږي. نو سړی په دې ښکلی ښکاري. دا کارونه د سړو نه دي، امیلونه، والی او لاسبندي. ها ګنجایش شتي د سپینو زرو د ګوتۍ، ګنجایش شتي د نارینو دپاره سپینو زرو د ګوتۍ. نور د امیلونه او لاسبندي دا د سرو زرو که د سپینو زرو دا نارینو دپاره ناروا دي. او سره زر خو هغه که ګوتۍ مې هغه ناروا دي. لکه چې رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي یو لاس کې ریخم کپړې نیولي او بل لاس کې سره زر نیولي، وایي دا دواړه زما د امت په نارینو باندې حرام دي او دا د زنانو دپاره دي.